أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ډېرو درنو ښاغلو راغلو علماء کرامو، مشایخو، روشن فکرانو، دا سفارت محترم کارکونکو او دا اجمل زازینا او د غونډې یا د مشاعرې دایرهونکي کم خلک چې دي شاید ماته نمونه ټول را نشي، ممکن نور ورونو هغې نه ډېر خدمت کړی، خو په خاصه توګه موږ د انجینر محمد امین ظریف نه او ورسره عبدالصمد افغان د دغه راټولېدنې یا د دغومره خلکو یا د ملګرو رابلنه وخت مو ناخلم، تاسو وخت مخکې په تقریرونو باندې ضایع شولو یا نه وه پکار چې دغومره خبرې شوې وې. بهرحال د ټولو نړیوالو تلویزیونونو نه په ډېرې مننې سره چې دغې غونډې ته په خلاص مټ باندې اوږه ورکړله. ورسره قدرمنو د اماراتو د حکومت نه هم ډېره مننه کوو چې زمونږ دغومره پښتنو ورونو ته یې په خپله سینه باندې ځای ورکړی دی او د کاروبار ذریعې ورته برابرې کړي دي. انتظار ته مو نه سپارو. تاسو ته معلومات دی چې قدرمنو چې کم ځای درد کوي له هماغه ځای نه خلک ډېر فریاد کوي او ډاکټر ته هماغه پرهر یا هماغه زخم ډېر مخته کوي. بهرحال دا چوکاټ تنګ دی، نو د وخت او یا د غوښتنو په اساس باندې موږ هغه څه وایو چې څه د ملګرو غوښتنه دي. یوه قطعه ترې رامخکې کوم د دوستانو په اجازه باندې. زما او د مجنون ترمنځه څومره فاصله ده، د زړه او د لړمون ترمنځه څومره فاصله ده، شاید چې دغه دواړه په یو بل کې یو بل وي، شاید چې دغه دواړه به په یو بل کې یو بل وي، د پت او د پښتون ترمنځه څومره فاصله ده. دا یوه ټپه یوسفزي صاحب راته ویلې وه، مخکې تاسو سره هم شریکومه. د شونډو پاړ مې ورله یوسی، یوسفزي صاحب د شونډو پاړ مې ورله یوسی، که جانان خدای رسول ته ګورې را بشي. که څه هم زه په غزل کې لاس نه لرم قدرمنو، تاسو سره غزل شریکومه. بهرحال که تنده مو خړوب نه شوله د هغې زما عذر ومنئ چې دا ساحه تنګه ده یا چوکاټ تنګ دی، تاسو نو په خپله اندازه باندې ښه پوهېږئ. د انبار غمونو منځ کې سوځم، زازی صاحب د انبار غمونو منځ کې سوځم، لکه خس د تنورونو منځ کې سوځم، لکه جوار د بټ په ګرمو شګو پروت یم، تاو د خپلو ارمانونو منځ کې سوځم. خټک صاحب د پرهر په دود بې خوله په وینو سره ده، د ملهم لاسونو منځ کې سوځم. د پرهر په دود مې خوله په وینو سره ده، د ملهم لاسونو منځ کې سوځم. په څلوېښتو کې مې ډډ پر ډډون راغی، په څلوېښتو کې مې ډډ پر ډډون راغی، د زلمیو چنارونو منځ کې سوځم. د یعقوب د مینې تاو رانه وباسي، اجدوده د یعقوب د مینې تاو رانه وباسي، د یوسف غوندې د ورونو منځ کې سوځم، د هاروت غوندې ځوړندې مله ژبې زه د خپلو ګناهونو منځ کې سوځم، او عنکبوت غوندې په خپلو لومو بند یم، د نري تارونو منځ کې سوځم، لکه ونه وهل خورم له خپله لاسه، د تبرونو او د ګواښونو منځ کې سوځم، د تبرونو او د ګواښونو منځ کې سوځم. افغان صاحب د تراب د مرګ وصیت په غور واوره، د دې کلو او خاریو پوښتنه وکړه. خټک صاحب
د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یو څه ثوابی ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه جنازه مې ملکڼ په سوکو کېږده جنازه مې ملکڼ په سوکو کېږده د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوس که اشنغر ته په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر کا زه خلیل او داودزي په ما خبر کا د آدم او د درخو پوښتنه وکړه او پېښور دره کوهاټ در نه هیر نشي پېښور دره کوهاټ در نه هیر نشي د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه د میرلې د ورشو پوښتنه وکړه چې د بنو مازیګر در نه هیر نشي د وزیرو او بنوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کورمې خور ته د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه هلته زما د ادبي سنګر یاران دي په ساده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بانګه خالي شیرزیو یورګزو ته د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه د پکتیا ټولو قومو ته لاس اوچت کا د پکتیا ټولو قومو ته لاس اوچت کا د منګل او د زازو پوښتنه وکړه د پکتیا ټولو قومو ته لاس اوچت کا د منګلو او د زازو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړې د تیرا په تورو غرونو به راواوړې د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطر د خاطرو به خاطر وکړي د خاطر د خاطرو به خاطر وکړي د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه د شمشاد په جګو سکو سلام وایا د شمشاد په جګو سکو سلام وایا په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه او انجنیر صاحب ظریفه ازارنه او باسول نه چې وتیر شي په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه او نارنجګل مې د پټکي هروال کې کېږده نارنجګل مې د پټکي هروال کې کېږده ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو نارنجګل مې د پټکي هروال کې کېږده ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړه د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي اخوا دې خوا د بانډو پوښتنه وکړه د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه د بهسود او درونټو پوښتنه وکړه بهر صاحب په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی او مازیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی مازیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه او سرشاهي په چیراګام در نه هیر نشي بابکر خیل صاحب سرشاهي په چیراګام در نه هیر نشي چپرهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږده د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږده بیا ورځه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه او د تورغر د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږده بیا ورځه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه او د تورغر او د سرود په لویه لاره د تورغر او د سرود په لویه لاره د نری نری برجو پوښتنه وکړه د سپینغر د جګ دالان لاندې مې کېږده د سپینغر د جګ دالان لاندې مې کېږده د سنسوبې د اوبو پوښتنه وکړه وطنۍ شنه لوپټه په ما خوره کړه د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه تر هغو مې خړو خاورو کې لیت نه کې د پریوتو دیوالو پوښتنه وکړه توقف مې جنازې د پاره واخله توقف مې جنازې د پاره واخله دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړه او په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه ډېره مننه صاحب مننه صاحب په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم
په ما خاورې کړه انبار چې ډز وانه ورم په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه ماړه په دې فکر کې هر سحر له کوره وځي خټک صاحب چې نن به بیا د کوم غریب مرۍ له لوره وځي ته به دا وایې چې بېګا شپه دی نهر پاتې و وږی او تږی جل وهلی مسافر پاتې و دا یو نن نه دی ټوله میاشتې مسلسل پوښ کړی درته به وایي موږ له شوقه نن شوسل پوښ کړی اوې دا یو نن نه دی ټوله میاشتې مسلسل پوښ کړی درته به وایي موږ له شوقه نن شوتل پوښ کړی ګرځې په ځمکه خو داوې به سترې سترې کوي باچاخانه ګرځي په ځمکه خو داوې به سترې سترې کوي په ټلیفون کې به وړې وړې خبرې کوي او درته دا عذر مخکې لس وارې لمنه اچوي غریب مېلمه ته په سره اور خپله سرمنه اچوي او منم د ژوند د واړې نه وسیله د پیسه د هوسا ژوند د تېرولو لپاره ښه ده پیسه ستا سرمایه او شتمنۍ باندې مې زړه بد نه دی خټک صاحب ستا سرمایه او شتمنۍ باندې مې زړه بد نه دی ستا لوړ پوړیزه ودانۍ باندې مې زړه بد نه دی خو ګاونډیه یو ګیله کوم له تا نه تا ته خو ګاونډیه یو ګیله کوم له تا نه تا ته زه خو دې لوڅ کړم ښکارېږم له هر خوا نه تا ته انجنیر صاحب ابراهیم ګله خو ګاونډیه یو ګیله کوم له تا نه تا ته زه خو دې لوڅ کړم ښکارېږم له هر خوا نه تا ته ووړی او ژمی په کوټه کې بندیوان پروت یم د لمر او سیوري نه محروم شوم په زندان پروت یم زما د لاټین ته رڼا باندې ته نه پوهېږې بهاره زما د لاټین ته رڼا باندې ته نه پوهېږې د دې تیاره خونې چوپتیا باندې ته نه پوهېږې او د خپلې ښځې په سوالي نظر زه ښه پوهېږم د دې پیغور په آخري خطر زه ښه پوهېږم او په دې وطن کې یوه بله افسوس دا دی چې خټک صاحب هغه تصویر چې زما د وطن دی هغلته صحیح نه ښایي تت دی یو څه بهرحال تاسو به راسره هماغه منظرې ته ځئ نو په دې وطن کې یوه بله غموونکې نقصه تازیه صاحب په دې وطن کې یوه بله غموونکې نقصه ډېرې په یو بل خرڅوي دا دردوونکې نقصه د بارګینونو راکړه ورکړه هم په سود تکیه ده نقده په لس او قرض د شلو په بهبود تکیه ده رهنمایي معاملات هم ورسره هذا القیاس بعضې بینکونو هم اغوستی دی هم دغه لباس له بل طرفه کلتوري یرغل تر دو اوښتو له ښاره ووتو تر کلو تر بانډو واوښتو سلطان محموده تر موجوده د دربار په ژبه سلطان محموده تر موجوده د دربار په ژبه د چا قبضه او محاصره ده د دې ښار په ژبه صبر او زغم او حوصله آخر تر کومه پورې سوداګري او معامله آخر تر کومه پورې سلطان محموده تر موجوده د دربار په ژبه د چا قبضه او محاصره ده د دې ښار په ژبه صبر او زغم او حوصله آخر تر کومه پورې سوداګري او معامله آخر تر کومه پورې اوس 4.5 پښتانه دښتې لیلې وخوړه یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړه چا یې په یاد باندې نه سلی او نه مزار جوړ کړو خو په ایراني ډیپلوماتانو یادګار جوړ کړو د کتابونو چاپ کولو باندې کار نه کیږي پروانه صاحب د کتابونو چاپ کولو باندې کار نه کیږي د اخبارو په مفت ویشلو باندې کار نه کیږي تر څو چې ژبه رسمي نه کو په دربار باندې تر هغې پورې به کښېننو په کلار باندې نو د خوشحال خان او محمود خان لمسیو ما ته غوږ شئ د ببرک خان او محمد ګل خان لمسیو ما ته غوږ شئ ژبه اوس وینه غواړي سر غواړي تاوان غواړي اوس زولني غواړي سولی غواړي زندان غواړي ژبه اوس وینه غواړي سر غواړي تاوان غواړي اوس زولني غواړي سولی غواړي زندان غواړي په ګلبانو او په ګلپاڼو پښتو چېرته کېږي په ګلبانو او په ګلپاڼو پښتو چېرته کېږي په دې ګورګورو او مماڼو پښتو چېرته کېږي نو سر له سبایه په واس کومې دا اعلان پکار دی خټک صاحب سر له سبایه په واس کومې دا اعلان پکار دی پاس پامو پاټک لوی پښتونستان پکار دی
سر له سبایه په واس کومې دا اعلان پکار دی پاس پامو پاټک لوی پښتونستان پکار دی توصیف د شونډو او د زلفو او د ګورګورو کېږي پرمختګ چېرته د دې ژبې په سندرو کېږي نو ډراما فلم او ثقافت هم ستاسو وړاندې پروت دی د جنکو نیملوڅ وجود پکې مره باندې پروت دی د دې لایق نه ده چې